سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. درنو مینوالو د پښتون د ښار د ځوانانو مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې بهیر کې ځوان شاعر بې قلم شاعر عبدالواحد روښان صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. عبدالواحد روښان صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو راغلو په اجازه ارشاد اول درې شعر بیا به یو مختصره غزل. ارشاد. چې انصاف ورسره نه وي که څه پلار وي، چې انصاف ورسره نه وي که څه پلار وي، حق د قدر نه لري پر اولاد باندې. واو. د وفا ټکی په چا کې پاته نه سو، د وفا ټکی په چا کې پاته نه سو. هر سړی سو جفاکار غنی باداره. واو واو. چې غمخوار وي د خپل کام لکه ماموت، چې غمخوار وي د خپل کام لکه محمود. په معاشره د عزت مقام اوچته. واو ډېر ښه. د غزلې مطلب کوم. ارشاد. څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، و نیم سیرې ته څنګه سیر ووایم. واه واه ډېر ښه. واه واه واه. څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، و نیم سیرې ته څنګه سیر ووایم. واه ډېر ښه. کافر به سمه له ایمانه وزم، کافر به سمه له ایمانه وزم، کافر به سمه له ایمانه وزم، که و ظالم ته زه دلویر ووایم. واه ډېر ښه. واه. څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، و نیم سیرې ته څنګه سیر ووایم. زبردست. ډېر ښه. او چې خپل غیرت ناموس ساتلی نشي، چې خپل غیرت ناموس ساتلی نسی، چې خپل غیرت ناموس ساتلی نشي، څنګه و دغه ته سرتیر ووایم. واه. سیرې ته څنګه سیر ووایم. ډېر ښه. ته په شعرو کې خپلې ټوکې کوه، ته په شعرو کې خپلې ټوکې کوه، ته په شعرو کې خپلې ټوکې کوه، زه به د حق شعرونه ډېر ووایم. واه واه ډېر ښه. واه واه. څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، و نیم شعري ته څنګه سیر ووایم. واه. مکتارز کوم. ارشاد. ارشاد. عبدالواحد روښانه څه خاموشه، عبدالواحد روښانه څه خاموشه، عبدالواحد روښانه څه خاموشه، څنګه سینیر ته جنیر ووایم. واو. سینیر ته څنګه سیر ووایم. واه ډېر ښه. څنګه مې پوکم څنګه شعر ووایم، و نیم سیرې ته څنګه سیر ووایم. واه ډېر ښه. و نیم سیرې ته څنګه سیر ووایم. درنو لیدونکو دا و عبدالواحد روښان صاحب چې په خپل ښایسته کلام یې ونازولو. د ده نه یو جهان مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ.